د تاریخي پله د مرکزی زندان څو تنو زندانیانو له جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي څخه مننه وکړه چې د خپل کار په لومړیو ورځو کې د بندیانو پوښتنه وکړه. دوی د هېواد له جمهور رئیس څخه د عمومي عفو د اعلان، د ناعلاجه ناروغیو او لوړ عمر لرونکو بندیانو د خوشي کېدو، د بې سرنوشته بندیانو د برخلیک د ټاکل کېدو، په نشهیي توکو د روږدو کسانو لپاره په زندان کې د یو سمبال روغتون د جوړېدو، د ټوپک سالارۍ او مافیایي سیستم د له منځه وړلو او په هېواد کې د عدالت د ټینګښت غوښتنه وکړه. دوی جمهور رئیس احمدزي ته وویل په دې زندان کې داسې بندیان هم شته چې 14 کاله کېږي بې سرنوشته شپې او ورځې تېروي، او په دې زندان کې داسې بندیان هم شته چې 96 کاله عمر لري. ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي د مرکزي زندان د بندیانو د ستونزو او غوښتنو له اورېدو وروسته وویل نه قاچاقبر خوشی کوم نه جوانی خوشی کوم، څوک چې قتل کړی نه خوشی کوم. مردم تقاضای عدالت دارن اما تقاضای سستی ندارن. کسایی هستن که پلیس امنیت ملی اردو را قتل کرد. من سرقماندان آلای شما هستم، من مسئول خونی از این هستم و اینو ما تحمل کرده نمیتونم. د هېواد جمهور رئیس بندیانو ته ډاډ ورکړه چې لویه څارنوالۍ ته یې دنده سپارلې چې د دوشنبې تر ورځې پورې د زندانیانو دوسیې وڅېړي او نتیجه یې زما پر میز کېږدي. ټول لویه څارنوالۍ مې نن غوښتي او ورته مې ویلي دي چې په مشخص موده کې شنبه آخر پورې دوشنبه پورې به دوی ما ته راپور راکړي چې څو دوسیې په څه وخت کې به راځي ما میسپاري. ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي څرګنده کړه زما هڅه دا ده چې په هېواد کې د عدالت بنسټ کېښودل شي، داسې بنسټ چې موږ وکولی شو حقدار ته ورسوو. د وویل هڅه کوم تېرې تېروتنې جبران او د نویو مخه ونیسم، خو دا ټول کارونه په یوه ورځ نه کېږي. جمهور رئیس وویل چې د زندانیانو د دوسیو او اسنادو د څېړنې لپاره به یو صلاحیت لرونکی پلاوی وټاکي او څو میاشتې وروسته به بیا دغه زندان ته ورشي او له زندانیانو سره به وګوري. کوشش اعظمی میخواد باشه که هم اشتباهات گذشته را جبران کنم و هم اشتباهات نو را. مرد یک روز این کارا کلش نمیشه. از اون خاطر یک هیئت قوی اساسی برتان روان میکنیم، چند ماه بعد ما باز میایم پیش. جمهور رئیس ډاډ څرګند کړ چې د زندانیانو هره غوښتنه به په اساسي ډول وڅېړل شي او جریان به یې دی په خپله تعقیب کړي. ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي وویل زه د خپل هېواد او خلکو پر وړاندې ستر مسؤلیت لرم، ډېره هڅه به وکړم هغه امانت چې تاسو یې له ما غوښتنه کوئ هغه عملي کړم. جمهور رئیس څرګنده کړه چې د قانون تطبیق کولی شي ټولو ناخوالو ته د پای ټکی کېږدي. د وویل چې لوی خدای دې موږ ته د دې توان راکړي چې له کمزوري سره عدالت وشي او هغه قوي چې ظالم دی په سمه لاره روان کړو. روز حرف بیانی ما را شنیدید؟ کل فلسفه ما در سخنان حضرت ابوبکر صدیق خلاصه میشه. ضعیفه خداوند کمک کنه که ضعیفه به عدالت برسونیم و خداوند این قوت بده که قوی را که ظالم است راست